السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو د واتس اپ دوه ډیر خوندور سټینګونه دروښیم. که چیرې تاسو دغه دوه سټینګونه په خپل واتس اپ اکاونټ کې وکړئ نو بیا هر څوک تاسو ته په واتس اپ کې میسج راولېږي نو تاسو به وکولای شئ چې د دې د واتس اپ میسجان وګورئ، خو دوی ته به دا رقم راړوي لکه تاسو تر دا اوسه پورې د دې میسجان نه وي کتلې، خو تاسو به وختي لا د دې میسجان کتلې وي. نو که چیرې تاسو هم دغه دوه سټینګونه په خپل واتس اپ اکاونټ کې کول غواړئ نو دغه ویډیو تر اخر پورې وګورئ یا ویډیو خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو تر ویډیو شروع کېدو مخکې که چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو لایک کړئ او که چیرې تر دا وسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه غنټې نښان باندې کلیک وکړئ او په آل باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستان دا کوم د سټینګونه زه تاسو ته په دې ویډیو کې درښیم. دا یو سټینګ په واتس اپ کې له ځانه سته او د دویم سټینګ لپاره به تاسو په خپل موبایل کې یو کوچنی اپلیکیشن را ډاونلوډوئ. نو راځو اول سټینګ درښیم. دې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې واتس اپ خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې واتس اپ خلاص کړئ نو دا کونج کې درې ډاټه دي، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، لاندې به تاسو په سټینګز بټن باندې کلیک وکړئ، بیا به تاسو په اکاونټ بټن باندې کلیک وکړئ او دلته بیا تاسو په پریویسي بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په پریویسي بټن باندې کلیک وکړئ لاندې یو اپشن درکوي د ریډ ریسیپټس په نامه باندې، دغه اپشن آن ده، دغه اپشن به تاسو په خپل واتس اپ کې بند کړئ. کله چې تاسو دغه اپشن په خپل واتس اپ کې بند کړئ نو له دې بعد هر څوک تاسو ته په واتس اپ کې ټیکسټ میسج راولېږي نو تاسو به وکولای شئ چې د دې ټیکسټ میسج وګورئ، خو هلته به دوی ته بلو ټیک نه ورکوي، هغه شین نشان نه ورکوي. او که چیرې دی تا ته وایس میسج راولېږي نو په وایس میسج کې چیرې بیا تاسو پلی کړئ نو هلته ده ته ورمعلوموي چې دې سړي د تا وایس میسج وکتل. ټیکسټ میسج به نور معلوموي، وایس میسج به ورمعلوموي. دا کوم سټینګ چې اوس موږ وکړئ دغه سټینګ صرف او صرف د ټیکسټ میسج لپاره ده، د خط میسج لپاره ده. نو د وایس میسج لپاره به تاسو په خپل موبایل کې یو کوچنی اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم د ټالک پاسټر. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو یو وار دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو یو وار دغه اپلیکیشن خلاص کړئ بیرته به دغه اپلیکیشن کلوز کړئ نو دغه بیا د وایس میسج لپاره ده. نو سمپل تاسو واتس اپ خلاص کړئ نو له دې بعد تاسو د دې وایس میسج دلته مه پلی کوئ، سمپل تاسو په هغه وایس میسج باندې ګوره کلیک ونیسئ. کله چې تاسو په وایس میسج باندې کلیک ونیسئ پورته شیر بټن راځي، په دغه شیر بټن باندې کلیک کوئ. کله چې تاسو په شیر بټن باندې کلیک وکړئ دلته ګوره تاسو ته دغه ټالک پاسټر اپشن درکوي نو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دغه وایس میسج به دلته تاسو ته پلی کړي نو ګوره هغه اوس هم دلته هغه زرغون نشان ورسره دی، یعنې دی معلوموي لکه دغه میسج چې موږ تر دا اوسه پورې نه ده کتلی، لیکن دغه میسج ګوره موږ وختي لا وکتی. د ټالک پاسټر یو بله فایده دا هم ده اوس که چیرې یو غټ میسج وي، مثال 1 منټ میسج وي، هغه تاسو په ډېر مشکل سره ګورئ، تاسو ډېر وخت اخلي نو تاسو دلته سپیډ ور زیات کړئ نو هغه میسج بیا دی تاسو ته تیز وایي، سپیډ یې وایي. نو دغه رقم دوستانو د دغو دواړو سټینګو په ذریعه سره تاسو د یو چا د واتس اپ میسجان کتلی سئ نو بیا به د هغه کس سر نه در خلاصېږي چې تاسو زموږ وایس میسجان ټیکسټ میسجان په واتس اپ کې کتلی دي که مو لا نه دي کتلي. نو کوم چیرې ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.